سلامونه ملګرو، زه ورور راغیم او تاسو ته د یوې نوې کیسې سره راغلی یم. د کیسې په پیل کې موږ یو هلک وینو چې نوم یې ګریګ دی، کوم چې له ډېرو کلونو وروسته خپل کلي ته راغلی و. کله چې بیرته خپل کلي ته راځي، د کوچنیوالي یادونه یې تازه کېږي. هغه په یاد راولي چې کله دی ډېر کوچنی و، د هغه مور مړه سوې وه او د مور د مرګ سبب یې خپل ځان ګڼلی و، خو د مور د مرګ دلیل یې هېڅ معلوم سوی نه و. په همدې ښار کې یو ډېر شتمن سړی اوسېدی چې نوم یې مستر هریګن و. مستر هریګن پر خپل خدای باندې ډېر باور درلودی، ځکه هره ورځ به کلیسا ته د عبادت لپاره راتلی. یو ورځ چې هغه کلیسا ته ځي، هلته یو وړوکی ماشوم ویني چې د خلکو مخې ته په سټیج باندې یو کیسه کوي، او دا ماشوم ګریګ و. ګریګ ډېر په زړه پورې کیسه کوي چې د مستر هریګن پام ځان ته رااړوي. هغه ماښام مستر هریګن د ګریګ کور ته ورځي او د هغه سره لیدو غوښتنه کوي. هغه ګریګ ته وړاندیز کوي چې د دې لپاره دې کتاب ووایي، ځکه چې د مستر هریګن سترګې کمزورې سوي وې او د دې کار په بدل کې به ګریګ ته په ساعت کې $15 ورکوي. ګریګ د هغه وړاندیز مني. اوس هغه د مستر هریګن ماڼۍ ته ورځي، کوم چې په رښتیا د یو قصر په شان و. په دې کور کې هر ډول اسانتیاوې شته، د هیڅ شي کموالی نشته. که څه هم په کور کې 50 کوټې وې، خو یوازې 3 کسان پکښې اوسېدله: مستر هریګن، باغوان او د هغه یوه نوکره. مستر هریګن 3 ورځې په اونۍ کې کور ته راتلی. کله ناکله به یې ګریګ ته د بونس په توګه سره د لاټرۍ ټکټ هم ورکوي. که څه هم ګریګ یوازې د پیسو لپاره ورتلی، خو د وخت په تېرېدو سره د دوی ترمنځ ډېره ښه اړیکه پیدا کېږي. په دې وختونو کې 5 کاله تېرېږي. اوس ګریګ غواړي د مستر هریګن په اړه نور معلومات ترلاسه کړي. یو ورځ انټرنیټ کیفې ته ځي او په ګوګل کې یو سرچ کوي. هلته پوهېږي چې مستر هریګن یو لوی تجار و، خو د خپلو کارونو سره یې چلند ډېر سخت و، تر دې حده چې ځینې کارکوونکي د هغه له بد چلند څخه تر سختو ستونزو هم رسېدلي وو. خو د دې سربېره چې ګریګ په دې هر څه پوهېږي، بیا هم د هغه په سترګو کې مستر هریګن یو مهربانه او ښه انسان دی. اوس د ګریګ څخه یو ځوان هلک جوړ سوی و. هغه په های سکول کې داخلېږي. هلته یو هلک کینی نومیږي چې ګریګ هر وخت ځوروي. هغه ورته وایي چې ته باید زما بوټونه راپاک کړې. ګریګ د دې کار څخه انکار کوي. مخکې له دې چې کینی نور هم ځورونه پیل کړي، یو د ساینس ښوونکی راځي او کینی له هغه ځای څخه تېښته کوي. ګریګ چې په سکول کې هر څه پیښیږي ټول مستر هریګن ته وایي. مستر هریګن ورته وایي چې زورونکي هلکان د نرموالي څخه نه، بلکې د زور په ژبه پوهېږي، که په ښوونځي کې وي، که په دفتر او که په کاروبار کې. لږ وخت وروسته ګریګ ګوري چې د های سکول ټول ماشومان د موبایلونو له مخې ویشل سوي دي. چې د چا څخه سمسونګ وي، هغه ځان ته ګروپ لري. څوک چې نوکیا ولري، هغه بل ګروپ لري. او د چا څخه چې آیفون وي، هغه تر ټولو ښه یعنې کول ګڼل کېږي. ځکه ګریګ کور ته ځي او د پلار څخه د آیفون غوښتنه کوي، خو پلار یې رد کوي. ورته وایي ستا عمر د ټلیفون نه بلکې د زده کړې دی. مستر هریګن بیا ګریګ ته د بونس په توګه سره یو لاټرۍ ټکټ ورکوي. کله چې ګریګ ټکټ خلاص کړي، د $3000 لاټرۍ ورته راووتله. ګریګ ډېر خوشحاله سو. پلار یې ورته یو دانه آیفون واخیستی، ځکه نن د کرسمس ورځ وه. ګریګ خپل پلار کلک په غېږ کې نیسي، ځکه هغه ورته د کرسمس ډالۍ ورکړې وه. د آیفون تر اخیستو وروسته ګریګ لومړی د مستر هریګن سره تماس نیسي او ورته وایي چې د هغه لاټرۍ څخه چې تا ماته راکړې وه $3000 راوتلي دي، او اوس یې خپل لومړی آیفون هم اخیستی دی. سبا چې کله ښوونځي ته ځي، خپل آیفون ټولو ملګرو ته ورښیي. وروسته کافیټریا ته ځي. هلته د آیفون لرونکو ماشومانو ګروپ ناست دی. هلته د لیزا په نامه یو نجلۍ هم ناسته وه چې ګریګ ډېر خوښوله. وروسته موږ د ځوان ګریګ غږ اورو چې د خپل ژوند کیسه کوي. هغه وایي چې ورو ورو پوه سوم زما زوړ دوست یوازینی او بېوسه پاتې کېږي، او زه پرته د ده هېڅ نه یم. ځوان ګریګ پرېکړه کوي چې یو آیفون به د مستر هریګن لپاره واخلي. ګریګ پرېکړه کوي چې یو آیفون به د مستر هریګن لپاره هم واخلي، تر څو هغه له نوې ټکنالوژي سره بلد سي او دواړه هر وخت خبرې هم سره وکړي. ځکه ګریګ د مستر هریګن سره خبرې کول ډېر خوښوله. ډېر ژر هغه د مستر هریګن لپاره یو آیفون رانیوي، خو هغه یې په لومړي سر کې ردوي. وایي چې کېدای سي زه پر دې باندې عادت سم. خو د ګریګ د ډېرو زاریو کولو وروسته مستر هریګن هغه آیفون واخیستی. د آیفون ترلاسه کولو وروسته هغه ډېر وخت ټلیفون کاروي او د کتاب لوستل یې هم کم سوي وه. ورو ورو د هغه روغتیا خرابېږي، تر دې چې د اکسیجن ماسک کارولو ته اړ کېږي. بله ورځ چې ګریګ د خپل عادت مطابق د کتاب لوستلو لپاره هغه کور ته ورځي، ګوري چې مستر هریګن نور په دې دنیا کې نسته او هغه مړ سوی دی. هغه په یوازې کور کې مړ پروت و، ځکه چې دواړه خادمان یې په رخصتۍ سره تللي وه. ګریګ له خپل پلار سره تماس نیسي. پلار یې ورته وایي تر څو چې مرسته نه وي راغلې، همالته پاته سه. د ګریګ سترګې د اوښکو څخه ډکې وې، ځکه خپل غوره دوست یې له لاسه ورکړی و.
سره له دې چې پوهېدی چې هغه مړ سوی دی بیا هم هغه ته خپل کتاب وایي. وروسته د جنازې تیاری کیږي. د ټوله کلیسا خلک راټولیږي. ګریک د ټولو مخې ته بیا کتاب لوستل پیل کړل. که څه هم هغه ته دا کار ډېر سخت و ځکه د مسټر هریګن له مرګ څخه وروسته هغه ډېر خفه و. د کتاب تر لوستلو وروسته ګریک د مسټر هریګن تابوت ته ځي او په پټه سره د هغه په جیب کې یو آیفون ږدي. بیا له پلاره سره د کلیسا څخه وځي. هغه وخت د مسټر هریګن د مالي چارو مدیر راځي او ورته وایي چې مسټر هریګن له خپل شتمنۍ څخه $8,00,000 ګریک ته ورکړي دي تر څو هغه ښه زده کړې وکړي. د هغه پلار ډېر خوشحاله شو چې دا یې واورېدل. ګریک خپل کور ته راځي او د ښاغلي هریګن موبایل ته یو میسج استوي. هغه میسج کې یې ویلي وه ما ته له لاسه ورکړي یې. زه ډېر خفه یم ځکه چې ما ته ډېر خوښولې. که ته چیرې بیرته راژوندی سې زه به هېڅکله ستا پیسې وانخلم ځکه په دې نړۍ کې ستا ځای بل څوک نس نیولی. هغه شېبې مې ډېرې یادېږي چې له تا سره مې تېرې کړې وې. هغه دا پیغام ښاغلي هریګن ته واستوي او بیا وروسته ویده کېږي. خو د حیرانتیا خبره دا ده سبا سهار ورته د هغې خوا څخه جواب راځي. دا خبرې هغه ډېر حیران کوي ځکه هغه موبایل په خپل جیب کې ایښی و. هغه دا هر څه خپل پلار ته وویل خو د هغه پلار ورته وایي چې کیدای سي ستا سره یو څوک ټوکې کوي. ګریک وایي موږ باید هدیرې ته ولاړ سو باید د هغه قبر خلاص کړو. زه فکر کوم چې هغه ژوندی دی. خو د هغه پلار ورته وایي چې ډاکټر په خپل راپور کې واضح لیکلی دی چې هغه مړ سوی دی. ګریک بیا بیرته خپل حواس راټولوي. هغه هره ورځ د هغه قبر ته ورځي تر څو د درسونو په لور خپل ذهن بیرته برابر کړي. یو ورځ چې ښوونځي ته ځي ویني چې کیني نیول سوی دی ځکه هغه په ښوونځي کې د نشهیي توکو کاروبار کوي. ځینې فکر کوي چې دا کار ګریک کړی دی. نو هغه راځي ګریک نیسي او ښه یې وهي. که څه هم استادان په دې خبره سره خبر کیږي خو پولیسو ته یې شکایت نه دی کړی. په هماغه شپه باندې ګریک یو بل پیغام ښاغلي هریګن ته استوي. هغه هر څه ورته وایي. هغه پوهېدی چې ځواب خو هېڅکله نه راځي خو بیا هم خپل د احساس خبرې د هغه سره شریکوي. خو په همدې وخت کې بیا ځواب راځي او پکښې لیکلي وه چې کیني مړ دی. هغه په دې خبره سره سخت حیران سو. هغه د کیني د مړینې ځای ته ورځي. پوهېږي چې هغه ډېر شراب څښلي وه د لوړ ځای څخه رالوېدلی دی او مړ سوی دی. ګریک د هغه بدن په غور سره ګوري. د هغه په لاسونو سره د بوټ رنګ یعنې پالش لګېدلی و او پر مخ باندې هم لګېدلی و. ګریک ته هغه شیبه ورپه یاد سوه چې دا رنګ یې لومړی ځل د کینې سره لیدلی و. هغه ورته په سپکه سره ویلي وه یا مې بوټونه پالش کړه کنې نو دا رنګ به زه په تا باندې وخورم او هماغسې اوس له کینې سره سوي دي. ګریک پوره باور پیدا کوي چې دا کار د ښاغلي هریګن روح کړی دی. د همدې امله هغه غواړي تحقیق وکړي. هغه د ښاغلي هریګن زاړه کارکوونکي ته ورځي خو هلته معلومه سوه چې هغه کارکوونکی نه و بلکې هغه د ده په شرکت کې غلا کړی وه او له دندې څخه ایستل سوی و. اوس حیرانتیا دا ده چې هغه سړی هم څو ورځې وروسته مړ سو. ګریک نور هم ډاډه سو چې د هریګن روح یو بد روح دی. نو هغه موبایل چې له هغه سره یې پیغامونه کوله په یو بکس کې یې بند کړي. کله چې د هغه های سکول خلاصیږي بوسټن ته د خبریالي د زده کړو لپاره ځي. ژوند یې عادي کیږي. بیا یوه ورځ د هغه پلار ټلیفون کوي او ورته وایي چې ستا هغه ښوونکی چې تا ورسره ډېره مینه درلودله د موټر په پیښه کې مړه سوې ده. ګریک سخت خفه کیږي ځکه هغې ښوونکي د ده سره د ماشومتوب څخه مرسته کړې وه. کله چې ده پلټنه وکړله دوی پوهېږي چې یو سړی په نوم د بیډمور د نشې په حالت کې یې موټر چلوي خو د هغه د بې احتیاطي له امله د ده ښوونکې مړه سوې وه. ټول ملګري غواړي چې بیډمور ته سخته سزا ورکول سي ځکه دوی وړاندې هم د مستۍ په حالت کې د موټر چلولو په خاطر باندې یو څو واره بندي سوی و. خو محکمه پریکړه کوي چې یوازې 4 میاشتې به پر هغه باندې د موټر چلولو سزا راوځي چې دا هیڅ سزا نه ګڼل کیږي. ګریک پریکړه کوي چې بیډمور باید سزا وویني. نو هغه بکس خلاصوي موبایل راباسي او ښاغلي هریګن ته پیغام استوي او ورته ویې ویل بیډمور د ژوند حق نه لري. د هغه له امله یوه بېګناه ښځه مړه سوې ده. سبا ورځ خبرېږي چې بیډمور په تشناب کې د خپل غسل پر وخت باندې مړ سوی دی. اوس ګریک ځان د کیني او بیډمور د مړینې مسؤل بولي. نو هغه د ښاغلي هریګن کور ته ورځي تر څو د کومې غیر معمولي پیښې نشي پیدا کړي خو هیڅ شی نه پیدا کوي. وروسته د هغه المارۍ خلاصوي. هلته د هغه د ماشومتوب عکس پیدا کوي او پوهېږي چې هغه هم د ګریک په شان په کوچنیواله کې خپله مور له لاسه ورکړې وه. دا هماغه پوښتنه وه چې ګریک تل کوله ولې هغه زه د کتاب لوستلو لپاره انتخاب کړی وم سره له دې چې په دې ښار کې ډېر ښایسته لوستونکي خلک شته. اوس یې دې پوښتنې ته ځواب پیدا کړی و. وروسته د ښاغلي هریګن قبر ته ورځي او ورته وایي ستا زاړه پیغامونه ما سم نه و درک کړي خو اوس زه پوه سوم هغه پیغامونو دا معنا درلودله چې زه باید ستا روح آزاد پرېږدم. زه نور باید له تا سره اړیکه ونه نیسم. اصلي خبره دا وه چې ښاغلي هریګن خپل شکل په ده کې لیدلی و. هغه له ده سره زړه تړلی و. همدا لامل و چې د هغه روح به د پیغامونو ځواب ورکوي. وروسته له دې هغه د خپل مور قبر ته ورځي هغه ځای ته چې له ماشومتوب څخه نه و ورغلی. هلته ډېر ژاړي. بیا یو غټ سیند ته ورځي
هلته تر هر څه لومړی هغه آیفون اوبو ته ورغورځوي. هماغه ټلیفون چې د ښاغلي هریګن لپاره یې پیغامونه استوله. ګریګ غوښتل خپل موبایل هم اوبو ته وروغورځوي چې خپل له ځان لپاره یې شخصي استعمالوي، خو نن سبا پرته له ټلیفون څخه هیڅ کار نه کیږي. همدا وجه ده چې هغه خپل ټلیفون له ځانه سره وساتي. د کیسې په پای کې د ښاغلي هریګن غږ اورېدل کیږي او هغه ویله کله چې زه ښخېږم زما جیب باید په بشپړه توګه سره تش وي او په همدې سره زموږ نننۍ کیسه پای ته رسیږي. دا کیسه موږ ته یو پیغام راکوي چې ژوند د کیسو په څیر دی. ځینې بابونه موږ پرېږدي، ځینې مو بدلوي او ځینې داسې درسونه راکوي چې هیڅکله یې نه هېروو. تل باید د خپل زړه غږ واورو، د تیرو سیرو نه ځان خلاص کړو او د رڼا پر لور به د نوې هیلې سره قدم اخلو. ملګرو کومه ویډیو خوښه سوې وي ویډیو لایک او شیر کړئ، یو ښایسته کمنټ راته وکړئ. زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه.